که چیرې موږ تاسو ایم ایس ورډ پروګرام کې کار کوو او دا ایم ایس ورډ پروګرام کې چې دا موږ تاسو یو ټیبل انسرټ کړی وي او دغه ټیبل چې دا دې کې لږ موږ غلطي شوي ښکته پورته راغلی دا به څنګه اجست کوو. مثلا دا ګوره منث ده او دا سیلز ده او دا برانچ ده. دا موږ ګوره دلته په دې نومونو کې غلطي شوې ده. مثال دا ګوره جنوري ښکته راغلی دا باید اول سر کې وو. نو دا به څنګه کوو دغسې به سلیکټ کړئ ټولو او له کیبورډ څخه څه کوئ شفټ الټ او پلس اپ اروي کې چې ده اب کلیک یې ګوره دا رقم ته پورته راغی. همدا رقم ته دغه بل هم ګوره بیا پسې ده جنوري بیا چې ده مارچ ده مارچ میاشت هم دا ګوره ښکته ده. نو دا به چینج کړو الټ پلس شفټ پلس اروي کې اپ دا چې وخې ګوره دویم ته راغی. همدا رقم ده که چېرته نمونه دغه مثلا فرض کړئ دغه نوم زه ښکته راولم نو بیا به چې کې شفټ پلس الټ پلس ډاون بس وخې ګوره ښکته راغی د کیبورډ څخه. او که چېرته وغواړو چې دغه څو روګانې دي دا دغه ټیبل څخه جدا شي په دې ټیبل کې زه نه غواړم نو دا به څنګه کې دغسې به ټول سلیکټ کړو او شفټ پلس الټ پلس ډاون کې به ووهئ داسې ګوره داسې لاندې راښکته کېږي. نو دا د سافټ پروګرام کې د ټیبل طریقه د موږ سره اوسېږئ د لا ښې ویډیوګانو په هیله خدای الله پاک مو سپارو.